ویرات کوهلی د مسلمانانو د مقدس کتاب قرآن کریم په اړه څه ویلي دي؟ ګرانو ملګرو، قرآن کریم د الله جل جلاله یو داسې کتاب دی چې که هر څوک یو سالم عقل او خالص نظر ولري او که غیر مسلمان یې هم بغیر لا تعصب وګوري، نو د قرآن کریم حقانیت ته به مجبور شي. او که په تاسو کې څوک لا کرکټ سره لږ هم دلچسپي ولري، نو تاسو به د ویرات کوهلی له نوم سره حتما آشنا یاست. هغه څوک چې د رنز مشین په نوم مشهور دی. ویرات کوهلی د دنیا په هر هیواد کې خپل مینوال لري. له دې وجې ټول لوی او واړه برانډز ویرات کوهلی خپل برانډ بیسټر جوړولو سره شوق یا دلچسپي لري. د میگزین سلور له مطابق څخه د کال 2019 په دوران کې ویرات کوهلی په مختلفو ایډز کې کار کړی دی او په همدې ایډز کې شاوخوا 2.50 میلیونه روپۍ ګټلې دي. او دوستانو، نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته وایو چې د یو څو ورځې مخکې ویرات کوهلی ته د یوې ویډیو آفر شوی و، نو هغه د قرآن مجید په مطابق د خپل هغو خیالاتو اظهار وکړ. د هندوستان د یوې میډیا د رپورټ څخه د پرفیوم جوړولو یو مشهوري کمپنۍ د مسلمانانو زورولو یا ټارګټ لپاره د خپل یو پرفیوم لپاره له ویرات کوهلی څخه د یو اډ جوړولو غوښتنه وکړه. او د هغه اډ د سکرپټ د مطابق څخه ویرات کوهلی ته د یو مسلمان ملګري لخوا د قرآن کریم تحفه ورکول کیږي او له هغې سره به پرفیوم هم لګول کیږي. دوستانو، حیرانونکې خبره دا ده چې له دې جنجالي موضوع څخه بعد هم کوهلی له دې اډ څخه انکار وکړو. د هغه خبره دا وه چې قرآن مجید د مسلمانانو مقدس کتاب دی او هغه یوازې پاک خلک ښکلوي. له دې څخه بغیر پرفیوم هم د الکول د څاڅکو په څیر شتون لري او د الکول شتون هم د قرآن مجید په تعلیماتو کې ښکاره دي. او هغه اډ ونه کړل او د خپلو مسلمانانو ورونو زړه ازارول یې ونه غوښتل. د میډیا ریپورټ په مطابق پرفیوم جوړولو کمپنۍ ویرات کوهلی ته روپۍ یو په دوه کړې، خو بیا هم هغه د منلو څخه صاف انکار وکړ. او دوستانو، لکه څرنګه چې کله دا خبره په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، نو د خلکو له طرفه دوه متنازع خبرې مخته راغلې. اکثره خلکو ویل چې ویرات کوهلی قرآن مجید په لاس کې د نه نیولو د خپل هندویزم تعصب ښکاره کړو. او ډیرو خلکو بیا دا خبره کوله چې هغه بالکل سمه فیصله کړې ده. هغه په اسلام کې معلومات درلودل چې پرفیوم د شرابو یا الکول موجودګي او قرآن مجید د یو ناپاک سره نښلول یا یو ځای کول مسلمانانو ته تکلیف رسول کیږي. بیا هم ملګرو، تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې مو خپله نظریه او رایه راته ضرور پرېږدئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.